ډیوه پتنګ لکه د نورو افغان کډوالو د خپل هیواد ناخوالو اړ ایستله چې بریتانیا ته وکوچیږي، خو هغې د کډوالۍ په ژوند کې د خپل زیار او پوهې په مټ اوس په دې هیواد کې یو ډیر لوی کاروبار جوړ کړی دی چې د چین توکي پکې آنلاین پلوري. زموږ په کورنۍ کې اکثر وخت زموږ نرینه‌و د بزنس په اړه باندې فکر وایله، نو زه د خپلو ورونو په منځ کې راستره شولم، په همدې فکر و مفکوره باندې زه هم رالویه شولم. نو ما وویل چې زه یوه ورځ چښتنه د یوه هغه واوسمه، شرکت واوسمه او وشمه کړی چې نورو خلکو ته د کار زمینه ورته برابره. په بریتانیا کې د ډیوې پتنګ ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو ته په کتو داسې نه ښکاري چې دا د دومره لوی کاروبار څښتنه او د ډاکټرا یوه زده کوونکې وي. کور، کار او زده کړې دا درې واړه څنګه یو ځای سمبالوي؟ وخت خو همیشه د انسان په ژوند کې ډیر کم وي، خو ټول انسانانو ته خدای یو وخت ورکړی دی، 24 ساعته یې ورکړی دی. نو په دې 24 ساعتو کې انسان څه رقم کولی شي چې بهتره ګټه ونه پورته کړي، هغه ته څه رقم تقسیموي چې زه کوم کار اول کوم. بلا شکه چې سخت کار دی، بزنس کول او د هغې د څنګ سره ډاکټرا په مخ بوول دا یو اسانه کار نه دی، خو اراده چې انسان ولري امکانات شته دي او څوک کولی شي چې هم درس ووایي، هم تجارت وکړي، هم خپله کورنۍ وساتي او هم کورنۍ ورسره جوړه کړي. دا د ډیوې پتنګ پوهنتون دی چې دا پکې د امنیت په برخه کې ډاکټرا کوي. زه د افغانستان په امنیت کې خپله ډاکټرا کوم او دلیل دا دی چې دا یو څه و چې ما همیشه په خپل فکر کې درلودل چې ولې افغانستان کې موږ تاسو امنیت نه لرو، ستونزه په کوم ځای کې ده، تېروتنې په کوم ځای کې دي، چېرته زموږ تاسو ناکامي ده. دا یو څه و چې ما غوښتل چې په اکاډمیک سطحه باندې دې پلټنه وکړم، نو همدې په خاطر باندې دا غوښتنه مې وه چې زه زیاتره ورباندې پوه شم او د افغانستان تاریخ نه هم پوه شم. زه فکر کوم څه وخت چې موږ تاسو د خپل هیواد په تاریخ باندې پوه شو، موږ تاسو کولی شو چې خپل ځان هم وپېژنو. دا چې په افغانستان کې دا مهال نجونې زده کړې او ښځې کارونو ته نه پرېښودل کېږي، نو هغوی څنګه کولی سي چې په کور کې کاروبارونه جوړ کړي؟ زموږ تاسو افغان مېرمنې ډېرې جرأتي مېرمنې دي. په دې کالونو 40 کالونو کې چې افغانستان کې جګړه وه، همیشه همدغه افغانه مېرمنه وه چې د خپلو ورونو سره یا د خپلو بچیانو د څنګ پاتې شوې ده، یتیمان ورته غاړه شوي دي. همیشه یې کوشش کړی دی چې هغه د سخت حالت نه خپل بچیان یا خپله کورنۍ سره مرسته وکړي، که هغه که چېرته فکري مرسته وي یا که چېرته جسمي مرسته وي. زه فکر کوم افغان مېرمنې ډېرې زیاتې قوي مېرمنې دي، صرف موقع ورته هېڅ وخت هغوی ته صحیح نه ده برابره شوې چې هغه وشي کړی چې د خپل قوت نه بهتره هغه ونه پورته کړي، فایده ونه پورته کړي او وشي کړی چې خپل هیواد په منځ کې کوم کاروبار شروع کړي یا وشي کړی چې هغه څه چې د دې په قوت کې دي، په وجود کې دي، زه فکر کوم دې ته هغه زمینه نه ده برابره شوې. ډیوه پتنګ په ټولنیزو رسنیو کې یوه فعاله ده، خو پر هغې نیوکې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پلویتوب کوي. والله زه د هر رقم فکر و مفکورو سره زه ستونزه نه لرم. خلک دي مختلف نظریات لري، مختلف د ژوند لیر غوره کوي او مختلف شکل باندې انسانانو ته په هغې سترګه باندې ګوري. زه په دې نظر باندې یم که چېرته دوی په ما باندې یو تور د دو لګوي چې ګویا زه طالب پلوی یم، نو کاشکې چې طالب زما غوندې جامع یا عصري شي، نو زه فکر نه کوم چې اکثره خلک کومه ستونزه هم ورسره ولري. ډیوه پتنګ تکل لري چې خپل شرکت ډیوه ګروپ افغانستان ته وغځوي. زه په دې هیله باندې یم چې خدای دې وکړي چې افغانستان کې شرایط لږ بهتره شي او هغه تاجر چې د افغانستان بیرون کې دي هغوی ته بهتره شرایط په افغانستان کې ورته برابر کړي او حکومت د دې لپاره کار وکړي چې څنګه وشي کړي چې وهڅوي هغه تاجران چې د افغانستان بیرون دي چې هغوی راشي سرمایه ګذاري وکړي افغانستان کې. ډیوې پتنګ له افغانستانه تر بریتانیا په خپل کامیاب یون سره وښودله چې افغان ښځې هم د نړۍ د نورو ښځو غوندې پرمختګ کولی شي.